بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس صاحب توجه دې غواړم په دې ولسي جرګه کې زم د خپل ولایت نه خلکو رایه راکړې. که تا سره د یو مکتوب نه مه واره، تا دلته په خپله خوله اعتراف وکړو چې شاپور پسې 14 مکتوبه راغلي. دا ټول د امام سیمپیان دي بدون د یو مکتوبه چې هغه ما پسې تا ټولې هغه څه پیجونه سپانسر کړي وو چې دا شاپور غدار د غلا یې کړی، غصب یې کړی، چې یې کړی. دا ولسي جرګه ټوله ناسته ده. که د یو مکتوب نه مه واره چې هغه د دوبۍ حساب ده چې وکیل صاحبان کې جرګماران دي، هلمند صاحب دا، بابکر خیل صاحب دا، بدون له دې یو مکتوب نه مه واره چې ما سړي سره 4 لکه ډالر دي او جاید 1.5 لکه هم نه ده. همدا یو مکتوب که چېرته دوم مکتوب تاسو پیدا که ما باندې د غصب زه د ولسي جرګې ته استعفا ورکوم. که نه رئیس صاحب چې ته په ما باندې د دروغو ادعا کوې، خو رئیس سره خو دروغ نه دي په کار که نه. که ته رښتیا دې د ولسي جرګې نمایندګي کوې، ما ته دوم درېم مکتوب وښیه د اختطاب. اوس تا ویلې چې تا اختطاب کړی، د ولس کور ته یې وښیه که چېرته ما اختطاب کړی، د ولس ته یو شی وښیه. که نه تا په ما الزام لګولی، والله که در پسې 3 کاله نه دا خلو لایف نه بنده کړم، دا خو اوس تره باندې کټ کوې. صحیح ده چې ولسي جرګې رئیس یې، ته مه کټ کوه، زه به یې کټ کړم. یا وضاحت راکړه یا در پسې شخصي لایف راځمه چې څه مرداریانې دي ټولې د نړۍ ته رسوا کړم. ومن الله توفیق.